چل دی څه نوې منصوبه جوړې څه په پلار دې تعویض کومه چې مهربانه شي. ګران بابا زما پلار خپلې مینې ولې خرڅې کړي؟ یا بچې دغه خپلې مسلې وي، یو خو سپوره نه تېرېده، بلې کلیوال جون نو خوښ، داسې شوشاټۍ غوندې و. دا کلی دی خانې، ښار نه دی. ما ګل اوس خو زه ستا دپاره دلته راځم. بچ پکې وایه. امی نمسته. نه سلام نه کلام، نمسته. د دې څه مطلب شو؟ څو ځله مې درته ویلي دي دا د هندوستان سلام دی. ستا هندوستان تباه شه، د بل چا په مخ کې داسې ونه وې. دا خو زرغون دی، روانې کولو نو ما ورته ویده شه. بیا بیبي ته به حل ویمه. بابي دې د پایو لوښی راویستو، وایي چې پای ختم دي. هغه غلامه دا جامې تا ما راوړې دي؟ او که ګران بابا ما راوړې دي. نو د ښځې په لاس دې سره ورکولې، په خپله به دې ورکړې وې که نه؟ یاره بیبي ویم ته ماته د روږې نه رګ وباسې مړې. داجي سره مټۍ به دې مور سره راوړې وه که نه؟ پرون د پلار راغلی و هغه له به دې ورکړي. ولې زما پلار ستا سبزۍ ته ناست دی؟ ځه ما ته معلوم دی. ما ګل لورې د لالا نه دې بس کټ ته کمرې ته یوسه. ښه بیبي راکه لاله زه به یو. نه نه یاره پرېږده څه پرېږده زه به یو. نه د خدای ته وګوره پرېږده لاله څه زه به یو. لویه شي بچې لویه شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. راځه راځه هلکو چکر مزه وکړه. او جی ډېره ښکلې علاقه ده. ما ګل هغه چرګ تیار دی او لالا تیار دی. دا مغه مرضي چرګه لال کړی دی، آسا چې ترې نه نښته په خوله کې دې ناسور شه. فاروق له موږ مرضي چرګه رالوړو. شو ته پړکه اسود بخن شان چرګ مې لار کړی دی. ښه چې په مخو کې دانې وي او په یو سترګه چکوړو زخم وکړو، هغسې نور د پاتې نه و. هغه خو هغه بله ورځ مردار شوی دی. بابا دې هغه لوړ چرګ یادوي. ښه داسې وایه که نه. یاره فاروق خانه هغه به اکثر په ډېران ځان مړولو، ډېر وران چرګ و. هغه چرګان به ټول په تا خورم. ما فاروق له سم چرګه لال کړی دی. خیر دی بیبي دته ګناه نشته، د عقل سره ډزې کړي دي. نو ما څه ویلي دي، خو سمه خبره مې کوله که نه. خو زه پته راته ولګېده چې تاسو فاروق خان له هغه چرګه لال کړی دی چې په چا ګیدړ خپه ماته کړې وه. نه زما چرته طبیعت نه کېږي. نه په زور به یې در باندې خورم، خامخا به یې خوري. یاره چې هغه دا پیګو مو غلام شو. سر تاسو راغلئ؟ نه لا په لاره. زما مطلب د کلي نه په پخه راغلئ؟ د کلي لارې خو کچه وې، البته چې بین روډ ته شوم نو بیا پخه وه. زه اصل کې دا ول غواړم چې واپس به ځای کو نه. داسې معلومېږي چې د کلي به شم. تا لیټر کمپوز کړ؟ یس سر. د چا؟ یو د ابھیشیک بچن په نوم، یو شاهرخ خان په نوم، یو سنجय دت په نوم پوسټ مې کړل. او خدایا تا په څه مصیبت وړېدم؟ زه کاروباري لیټر زیاتوم، فلمي نه. یس سر هغه مې کمپوز کړي دي. بیا څه دي؟ سر موبایل میں خراب دی، ما یو فون کو. हाय शब्बो څنګه زه بالکل ټیک یم. زی ټي وی سٹار پلس زبردست هغه ډراما خو ډیره ښه وه. انډیا خو انډیا ده کنه، انسان خو انسان زناور هم کلچر دي. فاروق صاحب دا د ناست دی. ښه سر تاسو ته شبه سلام وایي، تا ته وعلیکم سلام وایي. را چکر کېږي نه؟ فاروق صاحب سره خبرې کول غواړي. ښه فاروق صاحب شبه تاسو سره خبرې کول غواړي. هغه په دې خفه شي. خدای دې زړه وچي and go to your seat. Go. لور د ډیران خزلې او زوی خو حقداران دواړه دي. ای ښځې
واده به ونه ښه په ډنګ ډونګ کوم، خو په جایداد او په ځمکه کې حصه دا نشم ورکولی. ته به خدای له څه جواب ورکې؟ جواب به زه ورکوم، غمونه یې ته کې. یاد ساته اخر کې به دې همدا زامن د کور وباسي او لور به دې په کار راځي. هر څه چې کېږي ښځې، خو زامنو له دشمني نشم ګټی. دا به څنګه کېږي چې پردی زوی راشي او زما زامنو سره په شریکه پوله ودرېږي؟ ارمان به وکړي. اوس خو درته زامن ګران بابا وی، بیا به درته ارزان بابا هم نه وی. غلام قاسم په ټول مال د اوس نن خطې دی. د شانو ترور هغه زوی کمالې نه دي؟ پاوز دوزخ هور نه مني. واده دی ولو کې پخپله به وګوري د قیامت په ورځ هم یقین نشته چې سرګنای پیدا شي نو قیامت ورځ به مو مني. د قبر عذاب خو د سره مني نه. چې د خوښې او د خینو سره واسطه راشي که نه نو د قبر عذاب څه چې د ځنکدن سختي به مو مني. خو یو خبره ده چې جنت مني. دا یې لا واده نه دی کړی ځکه. دا ته څه په هره خبره کې د واده مثال ورکړي؟ پاسه بیگم صاحب ګپ مې لګولو که نه. ورشه جارو راواخله د انګړ جارو کا. څه بېکاره سړی هم صرف خوراک راته کړی. ورشه درته ویم. خزم ته چای وڅښه. دا پتا سو شو تا خو چې به اوخم په بډه راوړو نو یو غوږ او بل غوږ بدل نه خبرېدو. دا پکې لا بله نو چې بیبي او بابا راته ځای په ځای ناکې لګولي نو زه څوک یم؟ ویم ښځې ما دې خودي ووایي که نه چې زه ستا د لاسه بدنام شم. ته وړاندې نه کوم داسې نیک نام دی. که نیک نام نوم که نه نو اشتهاریم نوم. یو خو د دې زرغون سرخوړون نه بلکل پوزې ته راغلی یم چې ده سره څه وکړو. دا لاسه کې ویم زه ورته پټه ولاړم بیبي او بابا ته وي چې په خپل جایداد کې به معقول حصه ورکې. ښه نو بابا ورته څه وي؟ انکار یې ورته وکړو. نو بیا دا چې اوس خو بابا انکار وکړو خو څه پته لګي چېرته غاړه ورته کېږي. هسې ښځې تا نه ډوګې مونږ له څه کول پکار دي؟ ما خو درته ویلي وو که نه چې مونږ له ګران بابا موټي کې ساتل پکار دي چې هغه زمونږ په طرف وي نو بیبي دې وخي چغې. و د سړي لورې ظالم دماغ دی نو یا الله ته مې پرده و. زما د زړه سره زه ستا ملګري توتي سره میلاوه شوم کور ته وکتلې وم. ها ملاقات ته ورسره وشو؟ ستا دپاره مې دا کار وکړو کنې زما دا مخ تر اوسه پورې چا نه و لیدلی. ښه توتي سوي چې ته ښکلې؟ نه دا درته زه نشم ویلی. توتي یا ښځه به یې درته ووایي. ښځې خبر شوه دا خو ډېر غلط کار وشو. خو ډېره تیزه ده. نه یاره او خو ډېره ښه او شریفه ښځه ده. خبرې چې 1000 روپۍ راله راکړې ورسره جوړه هم راکړه او د غوږونو نه یې والی ویستې هغه هم راله راکړې. په اوچ زور یې د هر څه یې راکړي دي. ښه ما ورله نه دي غوښتي. زه ښه دې وکړه. ستا هغه دوست توتي هم راله د سفر ماتېدو 1000 روپۍ راکړې. داسې مخلص دوستان چې د چا وي نو نه به خرابېږي. زه خو په دې پریشانه یم چې د هغوی بدلې به څنګه خلاصوم. زما خو یې سترګې کوزې کړې. هېڅ فکر ونه کړي دا بدلې بوله ټولې زه خلاصې کړم. اله مور مې راغله. ښه زه فون بندوم. ښه السلام علیکم. زما چې خپل یار له ځان ورسوم. هلکه دې ونه کړې څه کوله؟ خشاک مې کو مړه پرېږده ته دا خبرې ته راشه که نه خبره راته وکړم. مړه جینۍ مې ولیده سمه د چین ماچین خاپیری ده ګورې که ودې لیده که نه نو قسم دی چې بیخي به لیولی شي. انا پایباد خبره واوره چې اوبه څکي که نه نو غاړه کې ښکاري
او چې خبرې کوي لکه چې ګلونه دوړېږي مړه. یا الله دې زما نصیب کې خبره وره چې اتوشه وکړي نو ته به وایې چې سپری وکړه. تا او بابي نه هم ډېره خوشحاله وه. تاسو ورسره ډېر څه وکړو. زما خو یارې خفه کېږم در باندې. زه خو ویم چې د خپل ځان در باندې قربان کړم. هسې ستا ټوله خرچه څومره وشوه؟ په دوستۍ کې خلک حسابونه نه کوي مړه، خو تقریبا 10,000 روپۍ لګېدلي دي. دا ځان سره کېږده. دا خو 15,000 دي، خو زه خیر دی 15,000 به بیا راکړې مړه. بېغمه شه، خو سپې ما سره ملاوې. تا سره څنګه میلاو کړم؟ ولې تا ته پته نه ده چې ما ته پته ده، خو زه بیا مخ ته نه ګورم، بس په بورکه یا پړونې کې وینم. ښه زه ورسره خبره کوم. خبره نه، ملاقات لې تیاره که. خو په یو شرط، خواله به نه ورځي او نه به ورسره ډېر فری کېږي. منظوره ده. ته ځه تیارې وکړه، مازدیګر به درسره میلاوم. ډېره ده ډېره ده. ځه بیا په ملنګانو غله تېرېږي. بابا جي اصل کې پتاده ما دادی شیطان کړې ده. ما ته پته ده چې دې وخت کې ته د خپلې معشوقې ملاقات له روانې. بابا جي دعا راته کوه چې زما دعا در سره یې که نه نو تندې به دې نه لګي که خیري. ولې؟ زما مطلب دی پکاڼي. بس بابا جي څه چل راله کوه، دواړه ډېر په مینه کې یو. ما ستا دپاره یو عمل شروع کړ دی، په هغې کې د تور چیلي تازه وینه پکار ده. ته ما له 15,000 روپۍ راکه چې زه خپله کاروی شروع کړم. ما سره خو صرف دا 1000 روپۍ دي. خیر دی باقي به قرض شي. زه اوس ته ورځه. ډېره ښه ده بابا جي. ځه ځه د مخې دې رڼا شه ځه. کوم ځای به ملاوېږو؟